ګورئ راځو ویم سرور آن کوو کله چې ویم سرور آن کړو نو د PHP my admin باندې کلیک کړو په دې چې کله کلیک کړو دا ورکوو ډیټابیس تیار شته د ټیسټ باندې صحیح دی یو ټیبل پکې شته دلته کلیک کوم بل ټیبل جوړوم دې ته ورکوم لاګین صحیح ده چې ورکوم لاګین او 3 اخلم دلته ورکوم یوزر نیم sorry ID ورکوم یوزر نیم ورکوم لاست یا مثال ورکوم ایمیل ځینې سایټونو کې ایمیل پاسورډ داخلي کړم دا نور سره لینک او ویډیو کلیکشن مطلب لینک څومره ورکوي وغیرہ او کلیکشن مطلب دا شینه تراله نو دلته مختلف د ډیټابیس دغه قسمونه دي نو د ضرورت نشته نه هغه ضرورت نشته ډایرکټ ټیبل جوړ شو دلته PHP باندې کلیک کړئ او ډیزاین کرا شي انسرټ فارم او بیا ټیبل یوزر نیم ایمیل د PHP سره کوم دي شي دې ته ورکو سیل پیډینګ 0 سیل سپیسینګ 5 او border 0 او ټیبل الاین سنټر او دلته به کلیک کوو انسرټ ټیکسټ فیلډ برابر دې ته به ورډ ورکو دلته به یو بل راوړو دې ته به ورډ ورکو هم څلور موږ به څنګه وکړو پاسورډ او کنټرول سره به دا سیف په PHP انډرسکور کلاس کې د db2.php او دلته به بټن راوړو انسرټ فارم بټن کینسل بټن ته به نوم ورکړئ چې سبمټ او وربکړئ چې لاګین او دې له ورکړئ یوزر نیم دې ته ورکړئ ایمیل او دې ته ورکړئ چې پاسورډ لاندې ودرېږئ دلته کوډ سټارټ کړئ صحیح ده کوډ ته راشئ اول ورکړئ کنیکشن څه به جوړ کړئ کنیکشن به جوړ ورکړو connection is equal to MySQL underscore connect variable db is equal to MySQL underscore select underscore test خبر ورکړئ f کچیر په سیټ وي variable underscore صحیح ده variable دا غاری ونیو f کچیرته یوزر نیم خالی وي
پوهېږي په دې باندې ښه بیا ورته یو بل ویلیډیشن لګو اف که چېرته ویریبل یوزر نیم صحیح ده نو بیا به تاسو ولګو ایلس صحیح ده سنټ صحیح شو insert into څه ته ما ته راوړه لاګین ته صحیح ده یوزر نیم سوري ایمیل او کوم شی ورکړو ها اوس به چیک چلته شی کلیک هلته د ایمیل او دلته ایمیل دلته پاسورډ دلته پاسورډ دلته یوزر نیم او پاسورډ صحیح ده ها بیا د دې نه وروسته تاسو ورکړئ ولا څه شی دلته یو بل کوټیشن هم تاسو کلوز کړئ اف که چیرته mysql underscore query وچلی کومه query send query نو ما تاسو کا یو معلوم کار ګور اکثر له ویب سایټونو د دې چې هغه کې یو پیج ورته مشخص کړي چې هغه پیج ته څو ور داخلي دی نشي او ورته وی چې اول به یوزر نیم او پاسورډ ورکوي دی به دې ته داخلي کې ایمیل اډرس او پاسورډ ورنه کې نشي داخلي بیا دې ضرورت دی تاسو دی بیا دینه معلومه چې څومره کسان رجسټر شوي صحیح ده کنه څومره کسان رجسټر شوي دا صفحه څومره کسانو ته کړل نو ما سره دلته په php_underscore کلاس کې د میسج سند په نوم چې کوم پیج دی میسج سند پیج ته زویم چې یو کس ته راشي صحیح ده ویلکم صحیح ده نو دلته به تاسو ورکئ هیډر سنگل کوټ کم پیج ته لاړ شي msgsend.php او سوري اول ما لوکیشن ورنکو لوکیشن ډبل ډاټ msgsend.php ته لاړ شي بس صحیح ده راشي اوس صحیح ده ایمیل ایڈریس ورکړئ john@yahoo.com دلته فیلډ ریکوایر خو نه دی کنه ضرور په ډیټابیس دغه کې څه مشکل شته انزرټ ګوره سنټ انزرټ انټو لاګین ګورو دا غوښنه لاګین دی کنه صحیح ده او بیا پاره کې ایمیل ته راوړم او پاسورډ ته راوړم همڅه ویلیو څه شي په کې راوړم یوزر نیم په کې راوړم پاسورډ په کې راوړم ښه نو ګورو دا یوزر نیم او پاسورډ دلته سیم دی کنه ورته ایمیل دی او دلته پاسورډ دی موږ چې ورکړی دی یوزر نیم او پاسورډ نو باید چې ورکړو ایمیل چې کله یو کس لاګین کیږي صحیح نو دا خو دلته راغی کنه دا لاګین شو اوس دلته خبره دا ده چې ګورو راغلی دی یو ریکارډ کنه راغلی ها دا یو راغی کنه اوس بل کس ځان رجسټر کوي جان اټ خان ویلکم پاسورډ دا چیرته موجود دی یو ریکارډ دا شو یوزر نیم دا د پاسورډ بل ریکارډ دا شو نو بیا راځي کنه دا راځي ها کنه څومره کسان لاګین کیږي عمره برازي سیم پاسورډ سیم نیم ورکړي راځي او بیا غو ویلیډیشن لګاو صحیح څو کسان رجسټر ګورئ
خپلان کې پیج د لپاره تاسو مثال په تور دغه جوړ کړی و صحیح ده تاسو وایي یاره یو کیوري چلوم چې معلوم کړم چې دا پلان کې پیج څومره خلکو وزټ کړی دی نو ورته ورکوئ سلیکټ کاونټ صحیح ده او بیا د هغې نه بعد آل صحیح ده که نه او فرام د کوم ځای نه لاګین so row affected صحیح ده او کنه داسې کوئ چې مطلب select all from پوښي مطلب نو دې لپاره تاسو دا کولی شئ اوس دلته یو لاګ اوټ هم جوړوئ صحیح ده نو بس سمپل راشئ میسج سینډ کې ودرېږئ استاد دا دایمي چې کوم ډیټا انسرټ کوي خلک هغه هم دې ډیټا بیس ته راځي دا اوس چې لګي یا نه هغه ډیټا بیس لري نه همدې ته راځي همدې ته به راځي دا به خپل آنلاین کې دا ډیټا بیس صحیح ده دې ته به ورکړئ چې db2.php نو یاره یو کس خو صحیح ده لاګین شو دې یوزر نیم او پاسورډ سره نو چې بیا لاګ آوټ کېږي بیا به څه کوي دا به کلیک کوي صحیح ده ښه اوس دلته زه وایم چې دلته خو سړی ایمیل ورکوي که نه او دا ما ایډمین لیکلی بیا هم داخلېږي چې ایمیل اډرس صحیح ورکړي بیا د داخل شي همداسې نه داخلېږي نو په دې به تاسو یو ولیډیشن لګوئ دې کلیک کوئ دا ختم کوئ انزرټ ته راشئ سپری ته راشئ سپری کې والی ولیډیشن ټیکس فیلډ صحیح ولیډیشن ټیکس فیلډ چې مواسو دا کینسل دې ته ورکړئ اندازه څومره سوري دا څلور نه دلته به ودرېږو اندازه به څلور او په دې شین به کلیک کوئ په دې چې کله کلیک کوئ دلته به ورته انتخاب کړئ چې ایمیل ایډرس کنټرول اس اوکې یاره یو کس راځي دا ورکړئ او ما خو ریفرش کړی یم صحیح نشي داخل که دا خالی ورکړئ بیا هم نشي داخل که دا صحیح ورکړي او دا خالی ورکړي بیا به وره میسج ورکړي مخکې نشي او که دا هم صحیح ورکړي او لاندې هم فول کړي نو بیا به نشي دلته هم غلط دی سر دا چې ورته دا د غلط دي دا غلط نه پورا ودی پوسټ کیږي نه نو هغه دی یو کوم څه نو ورته راځي نه دلته ولیډیشن باندې نه ختم دلته مې نوم صحیح نه دی ورکړی صحیح ده دې ته هم باید بند وګورو صحیح پوه شوې مطلب نو اوس چې ګورئ نو بس صرف دلته راشئ په دې کې کلیک کړئ دلته څومره کسان رجسټر دي ټول لیسټ ورته راغی صحیح شو که نه ښه وایي او دا اوس دې ویب سایټ ته چې څومره نه کېږي او د دې پاسورډ مونږ سره سیټ نه کېږي ډیټابیس کې خو دا کوي چې چې آی ډي باره کې ښه معلومات ترلاسه کړي نو ایډمنسټریټر خو هر څه کوي اوس چې ته ویب سایټ چاته جوړې او هغې ته مکمل اکسس ورکړې نو خو هر څه کوي یا ته خپل یو ویب سایټ د لرنینګو لپاره یو کس پکې رجسټر کړې نو ته خو د هغې ټول ایمیل اډرس هر شی راوستی شي چې داخلېږي بغیر د هغه نه نشي راغلی
صحیح یوزر نیم او ایمیل اډرس هر شی دی دا نو چې اوس استاد کله موږ آنلاین کوم ځای ته هغه ته وایي چې یوزر نیم او پاسورډ انټر کړئ هغه ته به ټول معلومیږي دا پاسورډ دی چاته لکه دا ها صحیح دا هو دا معمولی تاسو کوم ویب سټ یو معمولی ویب سټ خو کوم کې رجسټر یو دا سینې ما لیکن ډیر نو مخ دراغلي زه ډیر یو معمولی ویب سټونه کې رجسټر یم اکبر کې رجسټر یم ها په کابل جابز کې رجسټر یم مې ته خدا پته لګي سره مایسکل ډیټابیس دی ګول او پته لګي تاسو ډیولپمنٹ کوئ دا ها کو دا بابا ساين ان ساين اپ وټو دا ډیر ضروري دی خا دلته د دې دغه په ځای یو بل فنکشن هم ده دا مې یاد کړئ ګوره د دې په ځای صحیح ده نو تاسو ولګوئ اکو سکرپټ جاوا سکرپټ یو هغه ده شی به ولګوئ سکرپټ او وینډو ډاټ اوپن به ولګوئ شی به ولګوئ وینډو ډاټ اوپن سنگل کوډ کې به ورکړئ msgsend.php ورکړئ سنگل کوډ به ورکړئ کالم به اسکو ریسرچ سکرپټ به کوي او کام صحیح ده خدا چې کله تاسو دلته راځئ دا وزټ کوئ صحیح انفارمیشن سره @da.com او دا لاګین نو ګوره دا داسې راځي ګوره آپشن ته به راځي او الاو بلاک والے بیا به دا آینه بعد دا کېږي صحیح ده لکه غلطي راځي نه نه دې کې اوس طریقه ده خیم لاګین کا اوس ګوره بل کې راووتو اول به هغه آپشن باندې کلیک کړو بیا بل کې بل ټیپ خو دلته تاسو یو بل هغه ورکړئ صحیح ده کاما سنگل کوډ کاما به ورکړئ انډرسکور سیلف به ورکړئ صحیح ده شی به ورکړئ دس طریقې سره سنگل کوډ کاما او سیلف او بیا د آینه بعد چې کله تاسو دلته راځئ په بله وینډو کې به نه اوپن کېږي همدې کې به اوپن کېږي @da.com او پاسورډ هم ورکړئ همدې کې به ډایرکټ اوپن کېږي نو دې کې اوس غلطي ده زه به داسې ګوره داخل نشو دلته کېدای شي څه مسله دا ده چې موږ بیا یو ځل دا سنګل کوډ ورکړو صحیح ده صحیح شو هماغې کې سیم اوپن شو هغه آپشن بنه لري صحیح شو ښه بس دی دې کار څومره تاسو براوز کوئ دا ایز نه څومره ډیټا راځي هغه دلته تاسو سره سټور کېږي که بیا چېرته یو ریکارډ دی په کار نو تاسو ته به سکوئر لږ ډېر یادي هغه تاسو ورته مطلب دلته لګوئ select all from login where email is equal to single quote admin@yahoo.com دا چې کله تاسو براوز کوئ نو تاسو ته وایي چې یاره دا مسله ده رانه دا چې کوډ تاسو دا سیمه نشو سرویر پاسورډ اکول ټو افغان هر